نو توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي چې بیا نو توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن هیرې جنګ شي چې زړونه سره یو شي لاسونه سره ورکو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي. سلامونه ملګرو، اسماعېل زیب یم د پرمولو ادبي ټولنې د پیج نه. ملګرو اعجاز حسرت صاحب راسره ناستې کي او غوښتل مې چې هغه نه څه شعرونه ریکارډ کړم او تاسو وطنوالو ملګرو سره شریک کړم. نو ټول ناول خو اعجاز حسرت صاحب تاسو ته په خپل پیج پرمولو ادبي ټولنه کې ډېر زیات خرکلې او مینه ویم. ډېره مننه چې موږ له وخت راکړو. ډېره مننه اعجاز حسرت صاحب. پیژنګلو خو شوي دا ملګري تاسو پیژنې مو خو څه به ورته ډالۍ کې شعرونه غزل ورته ووایې نو ډېره مننه وی. بس ډېره مننه مو کومه. او دا نوی نظم د نوی کال مزه به ورته ووایم زاړه خو اورېدلی شوي چې نظم دی عنوان یې نوی کال. وی کوم درته زارې او منتونه نوي کاله کوم درته زارې او منتونه نوي کاله او راوشین د جولو ته مو ګلونه نوي کاله او مونږ ډېر زیات ستړي شوي یو په مونږه مهربان شه په دې سختو حالاتو کې له مونږ سره روان شه او د زړه نه اخلاص وکړه مددګار د هر انسان شه بس دا مو د خوږ زړه ارمانونه نوي کاله راوشین د جولو ته مو ګلونه نوي کاله او راځه د ځان سره مونږ له بلا محبت راوړه بې شمېره بیماران دي هر بیمار له صحت راوړه د ژوند ډول او سینګار دپاره مونږ له دولت راوړه بس دا مو د ژوند ضرورتونه نوي کاله او راوشین د جولو ته مو ګلونه نوي کاله او زمونږ په پښتنه خاوره به امن او امان شي محفوظ به د هر شر هم انسان او هم حیوان شي په ځمکه به قانون ټول د حدیث او د قرآن شي بس دا مو د لتان امیدونه نوي کاله او راوشین د جولو ته مو ګلونه نوي کاله. او تیر شوی کال زموږ دپاره ډېر لوی اذیت و تیر شوی کال زموږ دپاره ډېر لوی اذیت و مجبور و په سلګو باندې اخته انسانیت و راغلی و وبا دا پکې ځان له مصیبت و تیر شوی کال زموږ دپاره ډېر لوی اذیت و مجبور و په سلګو باندې اخته انسانیت و راغلی و وبا دا پکې ځان له مصیبت و یو بل له مو وړې نشو لاسونه نوي کاله راوشین د جولو ته مو ګلونه نوي کاله. او اخرې بند ویم چې ولاړ درته په لار د لیوني اعجاز حسرت ولاړ درته په لار د لیوني اعجاز حسرت او کوي درته د زړه نه خرکلې اعجاز حسرت او نیولې یې د تا د ګلدستې اعجاز حسرت خو ملیکې ستا راتګ باندې شعرونه نوي کاله راوشین د جولو ته مو ګلونه نوي کاله. بس یو نوی غزل دی دا به ورته ووایم او درې شعرونه د مخکې وایم غزل نه چې درې شعرونه د غزل نه مخکې وایم ستاسو په اجازه باندې چې خدایه په دوزخ کې سره اورونه دي یاریږمه خدایه په دوزخ کې سره اورونه دي یاریږمه دلته هم دنیا کې غضابونه دي یاریږمه خدایه په دوزخ کې سره اورونه دي یاریږمه دلته هم دنیا کې غضابونه دي یاریږمه تا سره په لاسو کې ټوپکې دي یاریږې نه تا سره په لاسو کې ټوپکې دي یاریږې نه ما سره په لاس کې کتابونه دي یاریږمه تا سره په لاسو کې ټوپکې دي یاریږې نه ما سره په لاس کې کتابونه دي یاریږمه او معذرت سره دا شعر وایم چې ستاسو د کوڅې خلک زما نه تالاشي اخلي ستاسو د کوڅې خلک زما نه تالاشي اخلي او جیب کې را سره ستا تصویرونه دي یاریږمه او دا غزل وایم چې په کومه خوره چې جنګونه کیږي خلته به شر او فسادونه کیږي په کومه خوره چې جنګونه کیږي خلته به شر او فسادونه کیږي او اختره مه راځه زمونږ کوڅې ته زمونږ په کور کې لا ویرونه کیږي او ځمکه اسمان ورته خاموشه ګوري په مسلمان باندې ظلمونه کیږي او غریب سړي ته څوک سړی نه وایي خان ته د لرې سلامونه کیږي غریب سړي ته څوک سړی نه وایي خان ته د لرې سلامونه کیږي او مکتب یم چې حسرت زه د هغې خلکو نه یم حسرت زه د هغې خلکو نه یم چې په لمنه یې منځونه کیږي. ډېره مننه ډېره زیاته مننه کوم اعجاز حسرت صاحب چې تاسو مونږ له دومره ټیم راکړو. ډېره مهرباني ملګرو دا تاسو واورېدو اعجاز حسرت صاحب او بس مونږ دعاګانو کې یاد ساتئ ښاد آباد او بریالي اوسئ.